هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون څلوېشتم لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د داسې درې رقمي عددونو د تفریق زده کول دي چې یویز او لسیز رقمونه یې صفرونه وي. ګرانو زده کوونکو مخکې تر دې چې درس را پیل کړو غواړم چې تاسو ته یوه مهمه یادونه وکړم. په تفریق عملیه کې مو یوه قانون ته ډیر فکر وي چې که صفر له صفر څخه تفریق سي حاصل یې بیا هم صفر پاتیږي چې دا قانون موږ ته د صفر لرونکو عددونو تفریق خورا ډیر اسانه کوي. راځئ چې په یو مثال کې یې په عملي ډول زده کړو. دلته به په یو مثال کې دوه داسې درې رقمي عددونو تفریق کړو چې یویز او لسیز یې صفرونه وي او هغه دوه عددونه به 500 او 300 وي. راځئ چې په عمودي طریقه یې تفریق کړو. تاسې مو هم قلمونه او کتابچې اماده کړئ. زه به یې پر سکرین درته حل کړم. لومړی عدد چې 500 دی لوړ یې لیکو. دوهم عدد چې 300 دی په منظم ډول یې تر لومړني عدد لاندې لیکو. تاسې ټول سکرین ته وګورئ په داسې شکل. اوس نو په لومړي ګام کې یویز او یویز خانې تفریق کوو. تاسې وینئ چې دلته موږ صفرونه لرو او دا مو په پیل کې لا زده کړل چې که له صفر څخه صفر تفریق کړو حاصل یې بیا هم صفر پاتیږي. نو تر یویز خانې لاندې د حاصل په برخه کې صفر لیکو. تاسې یې پر سکرین ښه لیدلی سئ. ګرانو زده کوونکو متوجه اوسیږئ. په دوهم ګام کې لسیز خانې تفریق کوو. تاسې وینئ چې دلته بیا هم صفرونه لرو. نو له صفر څخه د صفر د تفریق حاصل بیا هم صفر دی. اوس نو په دریم ګام کې سلیز خانې تفریق کوو. دلته 5 او 3 لرو. له 5 څخه چې 3 کم کړو 2 پاتیږي. 2 هم د حاصل په برخه کې لیکو. په پایله کې موږ تاسو ته د سوال جواب په لاس راځي چې عبارت دی له 200 څخه. مفهوم یې داسې دی چې که له 500 افغانیو څخه 300 افغانۍ کمې کړو 200 افغانۍ به راپاته سي. ګرانو زده کوونکو ومو لیدل چې صفر لرونکي عددونه څومره په اسانۍ تفریق کولی سو. په دې طریقه تاسو کولی سئ هر ډول صفر لرونکي درې رقمي عددونه تفریق کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د ضرب د عملیې په مفهوم باندې وپوهیږو. په مخه مو ښه.